السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې راته وایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی. تحقیق سره الله جل جلاله او د الله ملک درود وایي پر رسول الله صلی مبارک باندې. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والاو صلوا علیه وسلموا تسلیما. تاسې پر رسول الله صلی باندې درود ووایاست او پر ده باندې سلام ووایاست. د سورة الاحزاب 55 آیات دی. نو په دې آیات کې پر دې باندې امر راغلی چې ان نبی صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم مأمور علیه بالصلاة کل یوم. نو چې رسول الله صلی الله مبارک باندې باید سړی هره ورځ درود ووایي، هره ورځ. او دغه رنګه د ابي قهيل رضی الله عنه څخه روایت دی وقال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ویلي من صلى علی کل یوم 3 مرات که هره ورځ 3 واره درود یو چا پر ما باندې ووایو و کل لیلة 3 مرات هره شپه 3 واره درود حبا لی و شوقا الی. رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د محبت په وجه ووایو، زما محبت یې کوه او زما د لقاء او د ملاقات شوق یې درلودی. درود یې ووایه کان حقا علی الله ان یغفر له تلک اللیله و ذلک اليوم. الله جل جلاله به په دغه شپه کې او په دغه ورځ کې چې دی کوم درودونه ووایي الله جل جلاله ولره مغفرت وکړي. هغه شپه به الله مغفوره کړي او هغه ورځ به د دغه انسان الله جل جلاله مغفوره وکړي. حدیث رقم 115 الاعلام بفضل الصلاة على النبي والصلاة والسلام چې د محمد بن عبدالرحمن بن علي چې په 1544 کې وفات شوی دی د کتاب دی. او دغه رنګه د جناب سیدنا محمد صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم څخه بل روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم ویلی دی. روایت عبدالله بن مسعود راته نقل کړی ده ان اول الناس بی یوم القیامه. په تحقیق سره هغه ډېر قریب خلک په ورځ قیامت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي ما لره اکثرهم علیه صلات فی دنیا. هغه څوک چې په دنیا کې ډېر درود پر ما باندې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هغه خلک په ورځ قیامت هغه ما ته ډېر قریب دي. هغه خلک په ورځ قیامت به زما په شفاعت کې لاندې شي، زما د شفاعت حصه به دوی ته ورورسېږي. حدیث رقم 41 او دغه رنګه ابن ابي شیبه جلد 11 صفحه 505 او دغه رنګه تاریخ کبیر جلد 5 صفحه 100 کې ذکر کړی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک باندې چې انسان ډېر درود وایي هغو نه به د جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم قرب ملاقات او زندقت به په ورځ قیامت په لاس ورسي. او د درود له ګټو له فضایلو څخه د درود د فوایدو څخه چې په درود کې څو فایدې دي د دنیا او د آخرت فواید کې پکې دي. یولسمه فایده یې انها سبب لکفایت الله تعالی العبد ما اهمه. هغه انسان چې د کوم شي اراده وکړي د کوم یو مهم کار درود ورلره کفایت کوي. نو په هر مصیبت کې په هر تکلیف کې باید سړی درود ډېر ووایي. ما خو بیخي تجربه کړی دی الحمدلله او داسې مې پر خوله باندې اوښتی هم دی. دا د دعاو پر ځای باندې اوس ماسې درود ویل کېږي. همدارنګه ملګري راته وویل په دا صفا او مروه کې کومې دعاوې سړی کوي یا په دا شوتو کې باره زما دعا پر خوله نه راځي درود مې خوله اوښتی. کله کله به د لمانځه کې درود راسې شروع شوی چې بیا هم سهار خلاص ته درود وایې باره بیا را وګرځېږم قرأت لره. نو دا ډېروالی د درود هغه د مقاصدو د حل د مشکلاتو لپاره یو ډېره ښه زرینه او مجرب و تجربه شوې لار واقعیت
دا ما چې پاسپورټ جوړاوه دا د عمرې دپاره ډېر سره سرګردانه کړل. نو شاګردان والا دي چې دا خیر ورکړه راسره ستړي هم شوله، پیسې هم پرو کولې. اخر مې شاګرد ته وویل زما سر خلاص و دا کار په مخلوق نه کېږي. نو مې هلته درود نظر کړي، همې تر اوسه نه ده ویلې. اوس نن شپه مې انشاءالله الرحمن په مسجد نبوي شریف کې ورته اراده ده چې هغه 10,000 واره درود پوره کړم. الله دې توفیق راکړي. نو ډېر مجرب دی درود، هر حاجت لپاره وایست. محترمینو تاسو یې ورته تجربه کړئ چې کوم کار باندې شروع کوي، نه مشروع کارونه، روا کارونه، درود تاسې تجربه کړئ. نو 11 درود ویل دا د انسان مشکلاتو د حل دپاره یو ډېر کافي شی دی. او 12 ګټه یې دا ده چې انها سبب لقرب العبد منه صلی الله علیه وسلم یوم القیامه. دا درود د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرب او د ژوندیوالي سبب جوړېږي. 14 فایده یې دا ده چې انها تقوم مقام صدقة الذي عسره. دغه درود د هغه خلکو دپاره چې مسکینان وي د خیرات پر ځای باندې درېږي. سړی تصدق د خیرات وس نه لري، هغه دې نو درود وایي. 14 انها سبب لقضاء الحوائج. دغه درود ویل دا د حاجت ته پوره کول دپاره ډېره یو عظیم نقصه ده. 15 انها سبب لصلاة الله تعالى على المصلي وصلاة الملائكة عليه. 15 دغه درود ویل سبب دی دپاره د دې چې ملائکه به پر تا درود وایي. ملائکه زموږ پر ځوانیو باندې نه دي عاشقان، نه زموږ ستاسو دی ځوانۍ دي. ملائکه چې درود وایي پر هغه خلکو باندې درود وایي چې هغه د رحمت دعاوي یا د مغفرت دعاوي چې ملائکه کوي، هغه خلکو ته کوي چې هغه درود پر جناب سیدنا محمد صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم باندې درود وایي. نو الله جل جلاله دې موږ تاسو توفیق راکړي چې د جمعې مبارک شپه په درود باندې ولمانځو او په درود باندې مشغوله وګرځو. جلاء الافهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الانام صفحه 412 د ابن القیم جوزیه چې په 250 کې پاتې شوی ده، مستقل بحث ورکړی. نو الله دې زموږ ستاسې ژبې په درود او په محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم زړونه ډک کړي او په درود د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک مو الله جل جلاله ژبې مشغوله وګرځي. زموږ د ځان دپاره ګټه ده که په دنیا کې په دغه درود باندې پیسې پیدا کېدلې او په پیدا کېږي هم، تا چې د پیسو په نیت ووایاست، پیسې ووایاست، څونه به انسانان په مشغوله وای چې په درود باندې د آخرت لاسته راوړنه ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرتیا دی، نو دا د ایمان کمال دی. دا ایمان دومره عظیم نعمت دی سبحان الله. زه کله چورت وم ما الله خو له ایمان مې در وله دوژخي دی یم پروا نه کوي، میخي دی دوژخي زه مې هېڅ مشکل نه لري، له ایمانه سره دی دوژخي سه. یو وخت به سړی بیا له دوژخه ولاړ سي، ما الله دې مو له دوژخه وساتي. د دوژخ د نامه تاب نه لرو چې وایورو، د لیدلو تاب خو یې نسته په انسان کې، د نامه تاب یې نه لرو چې په دنیا کې د دوژخ ذکر وسي، په سرات کې مو ورژه کې تاب یې نه لرو. الله دې مو وساتي. خو که تر دغه کفر نو دوژخ له ایمانه سره خیر دی. نو دغه درود دی چې د ایمان د کمال ذرا جوړېږي. سړی ډېر درود وایي دغه ایمان به کاملېږي. ایمان چې کامل سو هغه به ایمان تېروي، پر حالت زکندم به ایمان ورسره وړي. نو الله جل جلاله دې د ډېر درود ویلو توفیق راکړي چې ډېر درود ووایي. او الله دې مسنې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په محبت باندې ډکې کړي. الله جل جلاله دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په محبت سینې زموږ ډکې کړي. ایمان یو دومره ستر عظیم نعمت دی چې سبحان الله که سړی چورت کې ووایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم رضا بې ایمانه سړی لاسته نسي راوړلی، د الله رضا بې ایمانه سړی لاسته نسي راوړلی، جنت ته وتلل بې ایمانه سړی نسي کېدلی. ایمان چې هغه به دا شان کولی سي. نو ډېر درود ویل دا د بقا د امام اسباب دي
چې د ایمان د بقا اسباب دي چې د انسان به ایمان باقي پیدا کېږي. دا ایمان دومره نازک شی دی، دا خو اوس په دنیا کې زه هم مسلمان یم، ابوالوای هم مسلمان یم. دا ایمان په حالت د زکندن باندې معلومیږي. په حالت د زکندن بیا دلته درک کېږي چې ته پر ایمان ولاړې او که پر کفر باندې ولاړې. الله دې زموږ د مدرسې شاګردان ټول او ټول امت او زموږ خربان دي، الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په عشق او په محبت باندې هغه مشغوله وګرځوي چې مینه یې د ټولو شیانو هغه راپرېږي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عشق کې مینه سي. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه هغه څه دي چې اوس قرني رحمت الله علیه مبارک ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم نه و لیدلی، مدینې منورې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیات کې نه و راغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم صحابه کرامو ته وایي، په هغو کې عمر بن خطاب رضی الله عنه شخصیت ته وایي چې د اوس قرني په نامه باندې یو څوک راځي د امت لپاره بخش ځینې وغواړه او د ځان لپاره دعایو ځینې وغواړه. ګوره هغه یو تابعی دی، صحابه یې لیدلي. دا چې شو چې د اوس قرني رحمت الله علیه سینه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره نهایي مینه وه چې هغه فنا فی الرسول، هغه د الله جل جلاله په رسول باندې عاشق و. نو ټولې مینې پناه دي. هغه یو شاعر وایي مینه د خدای او رسول ښه ده، دا نورې مینې بې وفا تېرې په سینه. دا ټولې مینې که د اولاد مینه ده، که د جاه مینه ده، که د مال او که د قدرت مینه ده، دا ټول ځي قبر کې سړي ته ګټه نه کوي. یوازینۍ هغه مینه چې انسان ته ګټه کوي هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم مینه ده. الله دې را نصیب کړي. الله دې دومره زموږ په سترګو کې محبوب وګرځوي، تر ځان، تر اهل، تر اولاد، تر مور، تر دنیا او تر مافیا دې الله زموږ په سترګو کې محبوب وګرځوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.